د پکتیکا والي میاخان اکا ته له دې امله د ویاړ پګړۍ ور پر سر او تقدیر کړ چې په سخته غریبۍ او بېکسۍ کې په خپلو لوڼو زده کړې کوي. ډاکټر مجیب الرحمن څمکني هغه پلار تقدیر کړ چې خپله نالوستی دی خو 3 لوڼې یې نږدې 12 کیلومتره لرې زده کړو ته لیږي تر څو یې په علمي ګاڼه سمبال کړي. څمکني زیاته کړه میاخان لالا د نړۍ پر کچه یو له هغو پلرونو څخه دی چې له غربت سره سره هڅه کوي په خپلو لوڼو زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د ټولنې ته خدمت وکړي. والي د دغه پلار د ستایلو ترڅنګ زیاتوي سره له دې چې په ژوند کې یې سختۍ تېرې کړي او له ګڼو ستونزو سره یې ژوند مخ کړی خو نه پرېږدي چې لوڼې یې بېسواده سترې شي. په دې سپینه ږیره په دې ضعیف وجود ټول افغان ولس ته دا پیغام ورکوي او دا غږ پکوي چې زه په دې سپینه ږیره خپل لوڼه په موټرسایکل مکتب ته راولم او تر هغې ورته منتظر یم تر څو چې د مکتب نه بیرته رخصتېږي او بیرته یې کور ته وړم. خپله میاخان لالا د پکتیکا له والي مننه وکړه چې د ده هڅې ستایي او هغه نور هم دې ته هڅوي چې په خپلو لوڼو زده کړې وکړي. خو نوموړي د دې ولایت له ولایتي ادارې او پوهنې ریاست غوښتنه وکړه چې په خپله سیمه کې ورته د نجونو ښوونځی جوړ شي تر څو یې خپلې لوڼې او د شاوخوا کورونو نورې هغه نجونې هم زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي چې تر اوسه نالوستې دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. خدای د لوی توفیق دوی ته نور هم بیا باندې ورکړي چې دوی د عمر کومک له موږ سره وکړي او دوی ته د خدای خیر ورکړي. د هغه راډورې زه د دوی ته دا پیشنهاد وړاندې کوم چې موږ ته په دغه کې یو مکتب جوړ کړي او جنکانې دا وړې ماشومان ټولې بیا زده کړې پکې وکړي. د پکتیکا والي او د دې ولایت د پوهنې ریاست د اسلامي زده کړو امیر عبدالکریم اتلوال له هغه سره ژمنه وکړه چې په خپل کلي کې به ورته د نجونو ښوونځی جوړوي او د هغه په نوم به یې نوموي. اول خو دغه د موږ لپاره د افتخار ځای به دا وي چې دا مکتب موږ د ده په نوم جوړ کړو د ده په نوم یې مسما کړو او دې کلي ته حتما باید مکتب جوړ کړو ځکه دغه یوه لرې پرته سیمه ده شاګردان یې په پیاده نشي راتللی مکتبونو ته مکتب ترې لرې ده. موږ دا وعده ورکوو چې انشاءالله په هغه منطقه کې موږ مکتب جوړوو او د ده په نوم به یې جوړوو دا کوشش به کوو او د ټولو هغو خلکو نه چې د ده سره یې همکاري کړې او د ده سپورټ یې کړی له هغو نه مننه کوو. میاخان لالا ټول 7 اولادونه لري چې 2 یې زامن او د 5 لوڼو له جملې یې 3 ښوونځي ته ځي. 2 مشرې لوڼې یې په 1 ټولګي کې زده کړې کوي او پاتې 2 یې بیا کوچنۍ دي او ښوونځي ته راتګ نه دي. دغه سپین ږیری اکا له دې وړاندې هم د بېلابېلو نهادونو او اشخاصو له لورې تقدیر شوی او همدارنګه پر ټولنیزو رسنیو کې هم د هیوادوالو له لورې په لویه کچه ستایل شوی دی.